السلام علیکم ورګرو د پاکستان او سریلانکا کم میچ شوی چې پاره کې پاکستان ته شکست میلاو شوی دغه په وجه باندې بابر اعظم په ډریسینګ روم کې چې لاغي کوم کمره ده کپړې مې په ارڅ چې پکې بدلی پاره کې کلاړیانو ته ډیر زیات غوسه او د غوسې اظهار کړی دی ولې غوسه شوی د غرض مې د ویډیو کې شیر کوم بل طرف تر پاکستان او سعودي افریقې یو سیریز شروع کېدواله لا کنفرم خبره نه شوی خو دغه په حواله سره خبر در کوم ویډیو مکمل وګورئ چې مکمل معلومات نه خبر شي اول خو بابر اعظم چې پلیران ته غوسه کړي په ډریسینګ روم کې نو پاره کې ورته هغه خبرې کړې دي چې پاره کې ورته دم ویلي چې تاسو د ځان سوپر سٹار م جوړوي ځکه چې تاسو په خپل بیټینګ بالینګ باندې توجه کوئ دا زه نه بلکې تاسو په سکرین باندې خبر چینل والا خپل ډان چینل والا نو دیم دغه پوسټ ورکړی دی مزید ورته دا ویلي دي چې څنګه ابتهار احمد زمان خان او رضوان دغه شان خپل مظاهره وکړه د بیټینګو دغه شان نورو کلاړیانو هم دغه شان پکارو موږ به دغه میچ الګ غټلیو څنګه چې نور میچونه به موږ غټل د سریلانکا نو اوس موږ هغه شان میچونه نشي غټلې د دې شاته وجه دا چې زموږ مس پینډینګ ډیر زیات کیږي بل د پاکستان او سعودي افریقې ترمنځ یو سیریز خبره شوې چې پاره کې د بابر اعظم نوم ته پوښي خو هغه سم جواب نه دی ورکړی لا سی پته نه لګي او کچره دغه سیریز منعقد کړل شو پاکستان او د سعودي افریقې ترمنځ نه پدې کې دواړو ټیمانو ته ډیر زیات پیدا راوځي پیدا څنګه راوځي چې دیو پکې را روان ورلد کپ ته بر خپل تیاری مکمل کړي